د ملک د نورو علاقو په شان په سرحدي ضلع چمن کې هم یو میاشت شهدای پولیس چې دی په هغه عقیدت او په احترام سره ومنځل شول. په دې سلسله کې د سټي تانه چمن کې یو پروکاره تقریب وشو. په دې تقریب کې په یادګار شهدا چې چیرې زه دا وخت ولاړ یم و دې ته سلاسل سلامي وسو. په دې تقریب کې چې دی هغه قبایلي مشران سیاسي و سماجي رهنماو سره د CO11 پنجاب اف سی وینګ کمانډر سره ډي پی او سره سردار شهریار خان شرکت کې وکړي. په دې موقع باندې د شهدا پولیس د احصال ثواب د پاره چې دی باقاعده فاتحه خواني وسو. د فاتحه خواني بعد یو پروکاره تقریب وسو چې د هغه CO11 پنجاب لیفټننټ کرنل بیزاد وینګ کمانډر اف سی او ډي پی او سردار شهریار خان په هغه کې ویناوې وکړې. دا زیاته کله چې د اف سی د پولیس بلوچستان چې کومې شهادتونه دي او دوی د ملک دپاره چې کوم د خپل ځانو نظرانې پیش کړي دي د دې وطن د علاقې د امن د سکون دپاره او د وطن د شهریانو د سباوون دپاره دوی د خپلو ځانو نظرانې پیش کړي و دوی ته د دوی د خدمات چې دي هغه د عقیدت سره ګورونه وړاندې کړل. په دې تقریب کې د شهدا د فیملیز او د خاندانانو ماشومان بچیان او د دې کورنیان هم موجود وو چې هغو ته په دې تقریب کې باقاعده تایب ورکول شولې. په ضلع کې په مختلف علاقو کې نور هم د پولیسو د شهدا په حواله چې دی د تقاریب چې کومه سلسله ده هغه شروع ده.